بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم، په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. قدرمنو اوریدونکو، زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د بدعت په هکله ده چې بدعت څه ته وایي. په مخکې خپرونه کې موږ په دې باندې وغږېدلو چې ځینې علما بدعت تقسیموي، بدعت حسنه او بدعت سیئه ته، خو محققین علما د احادیثو دا رایه په کلکه سر ردوي چې بدعت چې دی هغه بدعت سیئه دی، په هغه کې نه نشته دی. په دې موضوع باندې ممتاز عالم، محقق عالم امام ابو اسحاق شاطبي رحمه الله مستقل کتاب لیکلی چې هغه کتاب یې په نامه د الاعتصام دی، او په خپل دې کتاب کې ډیر فاضلانه بحث کړی دی. هر هغه څوک چې په سترګو کې د تعصب پردې نه لري، هغه څوک چې په خپل دماغو کې حسد نه لري، هغه چې کله د اعتصام کتاب مطالعه کړي بیا هغه ته حقیقت معلومیږي چې حقیقت څه شی دی. نو امام ابو اسحاق ابراهیم شاطبي رحمه الله په خپل کتاب کې په نامه د الاعتصام ډیر فاضلانه او محققانه بحث کړی، او دا مسله امام شاطبي ویلي دا مسله چې بدعت د حسنه او سیئه وي، دې نظریې سره هغه ډیر سخت خلاف دی، او د تقسیم نظریه یې په محکمو دلایلو سره او په کلکو دلایلو سره رد کړې ده چې بدعت چیرته دی، هغه بدعت سیئه دی، حسنه په دې کې نشته دی. او همدارنګه امام او همدارنګه عارف مصلح امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمه الله هغه په خپل مکتوباتو کې په ډیرو مکتوبونو کې په دې مسئلې باندې بحث کړی، او په دې مسئلې باندې ډیر زور کړی دی چې هغو عالمانو چې بدعت په دوه ځایونو تقسیم کړی، یعنی بدعت تقسیم کړی بدعت حسنه او بدعت سیئه ته، د هغوی نه ډیره لویه علمي غلطي شوې ده. هغه وایي چې بدعت حسنه خو هیڅ کم شی نه دی، بدعت همیشه وي او دلالت وي. که چاته په یو بدعت کې څه نورانیت محسوسیږي نو دا د هغه د احساس او ادراک غلطي ده. که چاته په یو بدعت کې څه نورانیت او ښهوالی محسوسیږي نو دا د هغه د خپله د احساس او د هغه د ادراک غلطي ده. بدعت کې صرف تیاره او ظلمت دی، هغه کې نورانیت نشته دی. دا وړاندیز علماو کرامو ته دی. که تاسو غواړئ چې په دې هکله باندې تاسو ته نور هم معلومات وشي، فتح المهم د صحیح مسلم شرح د علامه شبیر احمد عثماني په دې باندې ډېر لوی وضاحت کړی دی. هغه لوستل تاسو دپاره ضروري دي چې هلته مراجعه وکړئ که ډېر زیات معلومات بیا هم د ځان لپاره حاصلوئ. نو د محققینو علماو په نزد باندې بدعت سیئه دی، په هغه کې حسنه نشته دی. او ځینې هغه نور مسائل چې موږ ویلې چې مخکیني علماو په بدعت حسنه کې داخلول، په هغه باندې موږ بحث په مخکینۍ خپرونه کې کړی دی. همدارنګه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد، رواه البخاری و مسلم. حضرت عایشه رضی عنها فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چا چې زموږ په دین یې نوې خبره راویستله، هغه خبره چې هغه په دین کې نشته، یعنی د الله د کلام کې هم هغه بنسټ نه لري، د رسول الله په لارښوونو کې هم هغه بنسټ نه لري، نو دغه خبره رد او مردود ده، قبول نه ده. د بدعاتو په باب کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مبارک ارشاد بنیادی حیثیت لري. په دې کې هغه محدثات او بدعتونه که د اعمالو وي او که د عقایدو سره تعلق لري هغه قابل رد او مردود دي، او په دې حدیث کې هغه هم مردود ګرځولی شوي. هغه بدعات چې هغه په دین کې ایجاد شوي دي او بیا په دین کې ایجاد شوي دي او بیا دیني امر او د الله د رضا او د آخرت د ثواب وسیله وګڼلی شي، او خپل
په نظر کې هم دا معتقد وي چې په دې کړنو باندې به الله ماته اجر راکوي او زما به د آخرت ذریعه وګرځي، ذریعه د نجات چې الله به ماته نجات راکوي. نو داسې اعمال رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې مردود ګرځولي. دا هغه اعمال چې دی په نیک نیت باندې کوي او حال دا چې هغه د الله په کلام کې کم بنسټ نه لري، د رسول الله په احادیثو کې نه لري، د فقهاو او مجتهدینو په اقوالو کې نه لري، نو دا مردود دي. نه د الله او د الله د رسول د کلام نه صراحتا اشارتا د هغې حکم شوی او نه د هغې شرعي اجتهاد او استحسان وي او نه بنیاد د شریعت په قواعدو باندې جوړ وي، نو هغه مردود وي. زه به یو څو مثاله تاسو ته در وښیم. څو ورځې پس تاسو ګورئ د نوروز میله را روانه ده. خلک به د ډېر لرې ځایونه سفرونه کوي چې موږ زیارت ته ځو او موږ نوروز ته ځو. د خپل دې سفر ته او د خپل دې جنډې اوچتولو ته د دیني رنګ ورکړی او په دې باندې ګوره اکثره معتقدم دي چې په دې باندې به الله موږ ته اجر او ثواب راکوي او حال دا چې دا داسې خرافات او بدعات دي چې د دې اساس نه د الله په کلام کې شته، د محمد رسول الله په احادیثو کې شته او نه د فقهاو و مجتهدینو نه دا خبره ده. دا مرګ دی او څوک په دې باندې معتقد وي په هغه باندې ویره د کفر د کافر نشته. ما په خپلو خپرونو کې څو وارې ویلي دي چې د خلکو عقاید چې خراب کړي 3 طبقو خلکو خراب کړي دي. یو سیاستدانو چې هغه د خپل د قدرت د جلبولو دپاره دروغ او رښتیا راټول کړي او ناحقه وعدې خلکو ته کوي، نو خلک په هغه باندې معتقد شي او چې د هغه اصلي هدف د هغه اصلي مطلوب هغه کسب کول د قدرت وي، هغه د ملت سره د هغو درد سره د هغو کړاو سره بیا هیڅ تړاو نه لري او د هغو پوښتنه هم نه کوي، نو خلکو عقیدې خرابې کړي. دویم د خلکو عقیدې چې خرابې کړي دي ناپوهه ملایانو خرابې کړي دي. الله دې ورته هدایت وکړي. ملا به په یو ټولنه کې به ژوند کوي، په یو ټولنه کې به د امام حیثیت لري، خو په خپل ټولنه کې په خپل مقتدیانو کې به خرافات او بدعات ویني، خو د هغو په مقابل کې به چپه خوله ناست وي. یا به د هغه قوم هغه قبیلې هغه خرافاتو کړنو ته دا تجویز ورکوي، نو د خلکو عقیده نور هم خرابه شوه چې ملا صاحب یې کوي، عالم یې کوي، موږ په دې کې څه ګرم یو. نو داسې ناپوهه ملایانو هم د خلکو عقیدې تباه کړي. خپله خو په خرافاتو په بدعاتو کې پروت دی، خو خلک هم په ګمراهي کې او په دلالت کې پراته پاتې شول. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. هر هغه مولوي صاحب چې یو په ټولنه کې د امام حیثیت لري، عالم دی، په هغه کلي کې او په ټولنه کې چې څه خرافات دي، که زما خبرې اوري هغو ته به ډېر ښه معلوم وي چې کومه بدعات او کومه خرافات دي. نو علماو ته پکار ده چې هغه کارونه هغه بدعتونه چې زموږ د مسلمانانو عقیدو ته ضربه رسوي، د دې عقیدې خرابوي، د هغو په مقابل کې مبارزه وکړي. واقعي دین چې الله موږ ته بیان کړی، د الله رسول بیان کړی، فقها و مجتهدینو بیان کړی، هغه خلکو ته وښي، هغه ورته بیان کړي. بله عمده مسله د زیارتونو مسئله ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله تلی زیارت یې کړی، په دې کې شک نشته. په ځانګړې توګه د وفات په وخت کې چې د وفات ورځ یې نږدې شو، راغی جنت البقیع کې رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت وکړ او همدارنګه د احد شهداو زیارت یې وکړه، د هغو دپاره دعا وکړه او داسې ویلې چې السلام علیکم یا اهل القبور یغفر الله لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثار. الله دې تاسو ته بخښنه وکړي، الله دې موږ ته بخښنه وکړي، تاسو مخکې او موږ درپسې روان یو. خو نن ورځ زموږ په ټولنه کې زیارتونه دي. خلک چې کله زیارت ته ورځي په هغه کې جنډې بندوي، د هغه دروازې ښکلوي، د هغه دیوالونه ښکلوي او له بده مرغه سجدې کوي ورته، په هغه کې زانګوګانې اچوي او د ډېر لرو ځایونه یې مریضونو ته کټونو کې راوړي زیارت ته چې زیارت دې ته شفا ورکوي. نعوذ بالله من ذلک. دا ګوره ټول خرافات دي، دا ټول بدعات دي. نو علماو ته پکار ده، واقعي علماو ته چې هغه د داسې خرافاتو او د داسې بدعاتو په مقابل کې مبارزه وکړي، د الله د دین نه خلک په واقعي توګه باندې خبر کړي. او که داسې غوږونه کاڼه واچوي او خلک په دې خرافاتو او په بدعاتو کې ګرفتاره اوسیږي، الله په حضور کې به ډېر سخت مسئول وي او الله به بیا د دې نه پوښتنه کوي، الله به یې نه پرېږدي. او هغه څوک، هغه عالم چې په یو مسئله باندې عالم وي او هغه پټوي خلکو ته نه بیانوي، رسول الله وایي چې په دې خولې کې به د اور قیزه وغورځېږي او د اور په قیزې باندې به دا کش کول کېږي جهنم طرف ته، د اور واګي به په خولې کې ور وغورځوي. نو علما
په هرې ټولنه کې هغه د لمر حیثیت لري، هغه د څراغ حیثیت لري چې د دیو د دعوت په واسطه، د دیو د تبلیغ په واسطه، د دیو د هڅو په واسطه هغه ټولنه نوره لا هم روښانه شي. او که پخپله په خرافاتو په بدعاتو کې پروت وي نو ټولنه خو به لا هم پرته وي په تیارو او په خرافاتو او په بدعاتو کې. الله دې موږ او تاسو ټولو ته هدایت وکړي. نو هغه کارونه چې هغه په دین کې څه حیثیت نه لري او هغوی ته د دین رنګ ورکړی او په هغه کې امید د اجر و ثواب لري، هغه بدعت دی. د هغو په کړنې باندې تاسو ته ګناه درځي، ګناه درکول کیږي، تاسو ته ثواب نشته دی. که هغه د غم پروګرامونه وي او که هغه د ښادي پروګرامونه وي، لکه درېیمه، لسمه، شلمه، څلوېښتمه کلیزه، د لوی پیر لسمه، د لوی پیر دولسمه، او نه پوهېږم چې نورې کومه ورځې دي چې اکثر اورېدونکي ما نه په خپرونو کې په دې هکله باندې پوښتنه کوي. د بزرګانو په قبرونو باندې څادرونه او ګلونه اچول، همدارنګه عرس جوړول، خلک دیني کارونه ګڼي او د ثواب په نیت یې کوي. او حال دا چې دا بدعت دی او دا خرافات دی، دا د الله په دین کې هیڅ کم اساس نه لري. د الله په کلام کې دې دپاره کم اصل نشته، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې دې دپاره کم اصل نشته. نو دا هغه بدعت دی چې د دې په کړنه باندې انسان مستحق د عذاب ګرځي، نه مستحق د ثواب. او رسول الله ویلي چې دا مردود دی، دا رد دی. نو الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. نو قدرمنو اورېدونکو، هر عمل چې کوئ د هر څه نه مخکې په هغه کې اخلاص او صداقت ولرئ، هغه د الله رضا دپاره وکړئ او وګورئ چې دا کار آیا په دین کې دې لپاره اجازه شته او که نشته، د الله په کلام کې دې لپاره اجازه شته او که نشته، د رسول الله په لارښوونو کې شته او که نشته. زموږ فقهاو مجتهدینو په دې هکله څه ویلي او که نه دي ویلي. له بده مرغه چې نن ځینې خلک په حق باندې سترګې پټوي د خپل شخصي ګټو لپاره، که خلک په خرافاتو کې پراته وي او که د خلکو عقیدې خرابې وي او که خلک په هر خرافاتو بدعات کې ګرفتار وي، خو د دې شخصي ګټې هغه پورې تړلي دي، په هغه باندې هېڅ غږ نه پورته کوي. الله به یو ورځ په خپل حضور کې دروي او رب به په دې مسایلو کې ستانه پوښتنه کوي. همدارنګه حضرت عرباز بن ساریه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي. هغه فرمایي: قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة فرفت منها العيون ودجلت منها القلوب، فقال رجل: يا رسول الله، كان هذه موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ولو كان عبدا حبشيا، فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أحمد وأبو داود وترمذي. د حضرت عرباز بن ساریه نه روایت دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه ورځ موږ ته مونځ راکړ. وروسته له مانځه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ طرف ته متوجه شه او موږ ته یې مخ کړ. نو پیغمبر علیه الصلاة وسلام داسې اثرناک، داسې تاثیرناک وعظ او نصیحت یې موږ ته وکړ چې زموږ د سترګو نه اوښکې روانې شوې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وینا باندې زموږ زړونه د حیبت نه ډک شول. نو یو کس جګ شه ویله چې ای د الله رسوله، دا خو داسې وعظ دی لکه یو تلونکی چې د چا نه روان وي او هغو ته وعظ کوي. دا د رسول الله وعظ و په هغه ورځو کې چې رسول الله وفات کېده. نو که داسې خبرې وي یا رسول الله ته موږ ته څه وصیت وکړه او د ضروري کارونو په هکله څه وصیت موږ ته پیش کړه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې زه تاسو ته د دې وصیت کوم چې د الله نه ویریږئ او د الله د نافرمانی او د هغه د احکامو د اوامرو د سرغړونې نه ځان وساتئ. زه تاسو ته په دې باندې وصیت کوم. نو د چا په زړه کې چې د الله ویره پیدا شوه هغه هېڅکله غلام نه کوي. د چا په زړه کې چې د الله ویره پیدا شوه هغه هېڅکله مونځ هم نه پرېږدي. د چا په زړه کې چې د الله ویره پیدا شوه هغه چاته تکلیف و اذیت هم نه ورکوي. هغه د خپل مور و پلار احترام هم ساتي، د مشرانو احترام هم ساتي او په ټولنه کې هغه ژوند کوي چې هغه ته رسول الله ویلي، ځکه هغه د دې نه ویرېږي چې الله زما نه ناراضه نه شي. هغه هېڅکله خرافاتو و بدعاتو ته لاس هم نه اوږدوي. او همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی چې تاسو د خپل خلیفه او امیر اطاعت کوئ، د هغه امر منئ، اگر که هغه یو حبشي غلام هم وي. خو چې مسلمان
د کافر او د منافق امیر نه. لا طاعة للمخلوق فی معصیت الخالق. د هغه امیر نه چې ته د هغه اطاعت وکړې او د الله د اوامرو د احکامو په سرغړونه کې پرېوځې، بلکې د عادل پادشاه او د مسلمان امیر. او همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل څوک چې زما نه پس ژوندي وي هغه به ډېر اختلافات ویني، یعنې زما د مرګ نه به وروسته هغه ډېر اختلافات وویني. نو چې کله تاسو اختلافات ولیدل په ټولنه کې، نو په داسې وخت کې تاسو زما د طریقو، زما د کړنو او زما د خلفاء الراشدینو او مهدیینو د طریقو پیروي او پابندي وکړئ. هغه په تاسو باندې لازم ده. او د خپل په غاښونو باندې کلک ونیسئ. یو څوک چې یو شی ډېر مضبوط نیسي چې غاښ لاندې ونیسي هغه نه وځي، نو د رسول الله مطلب هم دلته دی چې د هغه داسې پیروي وکړئ یو انسان لکه چې یو شی په خپل غاښونو باندې نیسي د هغه نه پرېوځي. او په آخر کې رسول الله وایي چې په دین کې نوي راویستوي شیانو نه تاسې ځان وساتئ، ځکه چې هر هغه شی چې په دین کې نوی راویستلی شي هغه بدعت دی، او هره بدعت چې د ګمراهي ده، او څوک چې بدعت کوي هغه پخپله هم ګمراه دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث د تشریح او وضاحت محتاج نه دی. د دې مضمون نه دا اندازه موږ ته معلومیږي چې دا واقعه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند مبارک د آخري وخت سره تړلې وه چې دا خبرې رسول الله کولې. او په دې حدیث کې چې کوم هدایات او لارښوونې د رسول الله نه موږ ته شوي هغه نن ورځ موږ او تاسې په سترګو باندې وینو چې اختلافات پراته دي. او صحابه و کرامو ته دا معلومه وه، نو ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کوله چې یا رسول الله څه وصیت موږ ته وکړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو نه مخکې هغوی ته د تقوا وصیت کوي چې د الله نه ویرېږئ او د الله د نافرماني نه ځان بچ کړئ. او د هغې نه پس دویم حکم وصیت چې رسول الله ورته کوي چې تاسو د خپل د امیر اطاعت وکړئ اگر که یو حبشي غلام هغه هم وي. او همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وصیت هم کړی و چې په تاسو کې څوک زما نه پس ژوندي وي هغه به په امت کې ډېر اختلافات وویني. نن اختلافات دي، عوام هم په حیران پاتې چې زه د چا ومنم. یو څوک ورته یو څه وایي او بل څوک ورته ورڅه وایي. نه ګرانه ورور اورېدونکي، د هغه چا منه چې هغه د الله د کلام نه تاته دلیل پیش کړي، د محمد رسول الله د احادیثو نه درته دلیل پیش کړي، د فقهاو او مجتهدینو د اقوالو نه درته دلیل پیش کړي. په هر خرافاتو بدعاتو باندې عمل مه کوه، دغه د اختلاف زمانه ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې کله تاسو دا بدعات او خرافات او دا اختلافات ولیدل نو په داسې وخت کې تاسو زما په طریقو باندې عمل وکړئ، زما د خلفاء الراشدین و مهدیینو په طریقو باندې عمل وکړئ، او هر هغه کار چې په دین کې نوی راویستلی شي د هغه نه تاسو ځان بچ وساتئ، ځکه هغه بدعت دی. او هر بدعت چې د هغه ګمراهي ده، نو څوک چې په بدعت باندې عمل کوي هغه پخپله هم ګمراه دی. نو په هر هغه عمل کې چې تاسو تشویشي کیږئ، تاسو وګورئ چې دا رسول الله کړی که نه دی کړی، دا صحابه و کرامو تابعینو کړی که نه دی کړی، تبو تابعینو کړی که نه. سترګې پټې به په هر کار باندې نه روانیږئ چې الله رب العزت به په آخرت ورځ کې خپل حضور ته ودرېږي، بیا به لا جواب پاتې وي چې الله ته څه ووایو. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث د معجزو نه یو معجزه ده، د رسول الله د معجزو نه یو معجزه ده. رسول الله په خپل ژوند مبارک کې په داسې حالت کې چې چاته دا وهم هم نشو کیدلی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې به انتشار او ګډوډي پیدا کیږي او د هغو په منځ کې به اختلاف او نفاق پیدا کیږي، دا وصیت وفرمیلو چې په تاسو کې څوک زما نه پس ژوندي پاتې شي هغوی به ډېر لوی لوی اختلافات وویني. او همغسې شو. کم صحابه کرام چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته تر 25 یا تر 30 کالو پورې ژوندي پاتې وو، هغوی د عمر دغه اختلافات په خپلو سترګو باندې ولیدل. او د هغه نه وروسته په اختلافاتو کې لا هم نور زیاتی راغی. نن چې موږ او تاسې په کوم حالت کې ژوند کوو دا اختلافات خو تاسې په خپل سترګو باندې وینئ. نو الله رب العزت دې موږ ته په حق او هدایت باندې عمل نصیب کړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې موږ او تاسو دې قائم وساتي. او هغه کارونه چې په ټولنه کې خرافات دي او بدعات دي، په دین کې کم اصل نه لري، الله دې موږ د هغه نه بچ وساتي. او الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د داسې خرافاتو او د بدعاتو په مقابل کې مبارزه وکړو، تر څو مسلمانان ورونه هم د دې تیارو نه او د دې ګمراهي نه موږ او تاسو راوباسو. او دا ډېر لوی مسؤلیت راجع دی علماو کرامو ته چې علما کرام دلته خپل مسؤلیت وپېژني او حق چې څنګه الله ویلی او د الله رسول ویلی هغه خلکو ته بیان کړي. او په دې لاره کې د هیڅ چا نه ویره هم نه کوي، د هیڅ چا نه د خوف هم نه کوي، او هر نوم چې هر څوک پرېږدي هغه دې په ځان باندې قبول کړي، خو د الله دین دی، د الله د کلام. اوس نو زموږ خبرې او زموږ خطاب ښځې او خاوند ته دی. هغو دواړو ته دا وایم مینه یو رفتار او چلند دی، محبت یو کردار دی، یوازې احساسات مدفون او هیر شوي نه دي.
باید حرکت وکړو. خاوند ته وایم ته او د ستا د ژوند ملګرې دغه مینه او محبت باید راڅرګند کړئ. که چیرې د ښځې او خاوند ترمنځ اړیکه له یو بل سره جدا او وپاشل شي، څه ګمان کوئ چې راتلونکي نسلونه به څنګه رالوی شي؟ تر کومه به شیطان زموږ په کورونو کې څریږي، تر کومه به ګناهونه ترسره کیږي. کور زموږ وروستنۍ هیله ده که چیرې له منځه یوړل شي، د راتلونکو کلونو لپاره د هیڅ پرمختګ تمه مه لرئ. نو خاوند او میرمنې ته وایم چې د محبت، د الفت او د مینې ژوند تیر کړئ تر څو ستاسو اولادونه ستاسو نه درس واخلئ. راشي دا نفرتونه، دا بدبختۍ چې یو بل سره لرئ دا پرېږدئ، د خپل د کور فضا په مینې او په محبت سره ډکه کړئ. یوه ډیره لویه ستونزه چې د ښځې او د خاوند ترمنځ شته، د محبت او د مینې د لمنځه تلل دي. خو زه درته وایم راځئ هغه محبت او مینه چې ستاسو په منځ کې له لمنځه تللې ده هغه بیرته راوګرځوئ. تاسو نه دا پوښتنه کوم آیا محبت او مینه تر یوې مودې پورې صلاحیت لري، تر یوې مودې پورې مصرف لري چې تر هغې وروسته تمام او ختم شي؟ یا ښایي محبت او مینه راوګرځي او کور ډک شي؟ نه محبت او مینه راګرځي. راځئ کورونه د مینې او د محبت نه ډک کړئ. نفرتونه، کرکې، د یو بل سره جنګ، جدل او جګړې پرېږدئ. د خاوند او د میرمنې ترمنځ مینه او محبت پر دې ختمیږي چې هغوی خپل منځونو کې کمې خبرې کوي. خاوند د خپلې ښځې خبرو ته غوږ نږدي چې ښځه ماته څه وایي چې زه په خلاصو غوږونو سره واورم. همدارنګه میرمن د خپل خاوند خبرو ته غوږ نږدي چې د خپل خاوند خبرې واوري. نو د دوی ترمنځ خبرې کمې شي او دا د خبرو کمېدل د مینې او د محبت د لمنځه تلل دي. تر واده وړاندې به دواړو ډېرې زیاتې خبرې کولې. نن ورځ خو لا ټلیفونونه دي چې واده یې نه وي په ساعتونو ساعتونو باندې په ټلیفونونو کې غږیږي او د واده په ابتدا کې هم سره ډېرې خبرې کوي، خو تر دې وروسته خبرې کمیږي. تر دې اندازې چې په خاوند باندې د ښځې خبره بده لګیږي او په میرمن باندې د خاوند خبره بده لګیږي. نو دا د دې لامل ده چې د ښځې او د خاوند ترمنځ مینه او محبت له منځه ځي. نه راځئ خپلو کورونو ته، خپلو منځونو ته مینه او محبت بیا راوګرځوئ. دویم لامل چې د میرمنې او د خاوند ترمنځ محبت له منځه وړي هغه د کور څخه د تیښتې لپاره د بهانې پیدا کول دي. خاوند همیشه فکر کوي چې په کومه بهانه له کور څخه ووځي، هغه ته څه وویل شي چې کور پرېږدي او د دوستانو خوا ته ولاړ شي او بچیان او ښځه په خپل کور کې یوازې پرېږدي. داسې کورنۍ شته. دریم هغه څیز چې د خاوند او د میرمنې ترمنځ مینه او محبت ختموي هغه دا دی چې هر یو د یو بل په بدیو باندې تمرکز کوي. که خاوند نه یو بد کار وشي، تل لپاره ښځه هغه بدي په خپلو سترګو کې ساتي، د خاوند ټولې نیکیاري بیا هیروي. که د ښځې نه یوه بدي وشي، خاوند تل لپاره هغه په خپلو سترګو کې ساتي، د خپلې میرمنې نورې نیکیانې هیرې کړي. هر یو که خاوند وي او که میرمن وي یوازې بده خبره راسپړي او هغې ته ګوري. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ د حدیث واورئ: لا یفرق مؤمن مؤمنة ان کره منها خلقا رضی منها آخر. هیڅ مؤمن دی له یوې مؤمنې ښځې سره کینه نه کوي. که چیرې یو له اخلاقو څخه بدې شي، نورې ځانګړې یې خوښیږي. دا اجازه مه ورکوه چې شیطان یو کار ترسره کړي چې یوازې او یوازې بدیو ته نظر وکړي، خوبیو او ښکلاوو ته یې هم نظر کوه. دغه خطاب او زما دغه وینا ښځې او خاوند دواړو ته دي. انسان دی، د خاوند نه به هم سهوه کیږي، د ښځې نه به هم سهوه کیږي، خو ټوله ورځ به موږ دې بدیو ته نه ګورو چې هغه د دې لامل وګرځي چې د خاوند او د ښځې ترمنځ مینه او محبت له منځه یوسي. نه نیکیو ته یې هم نظر وکړه. سړی هم تیروتنه کوي، ښځه هم اشتباهات لري او له هماغه لومړۍ ورځې څخه دا تیروتنې وي، مګر په دې پړاو کې یوازې بدیو ته نظر کیږي او نیکي د دواړو هیروي. نو چې کله نیکي د دواړو هیره شي، د دوی ترمنځ د مینې او د محبت د لمنځه تللو لامل وګرځي.
څلورم هغه څیز چې د ښځې او د خاوند ترمنځ مینه او محبت ختموي هغه د خاوند او د ښځې ترمنځ فراق او جداوالی دی. له یو بل سره اړیکه نه نیسي، حتی اړیکه نه لري او خوښیږي نه چې خاوند د خپلې میرمنې سره خبره وکړي او میرمنې د خپل خاوند سره وکړي. پنځم څیز چې د خاوند او د ښځې ترمنځ مینه او محبت کموي له منځه وړي هغه د کور څخه د باندې د عشق او د مینې لټه ده. دا خبره ښځې او خاوند دواړو ته متوجه ده. دا داسې څیزونو ته ورننوتل دي قدرمنو اوریدونکو چې الله رب العزت په غصه کوي. له کور څخه د باندې د محبت او مینې لټه او پیدا کول زیاتې ستونزې لري چې ښایي پر خیانت پای ته ورسیږي، ښایي د ګناه او معصیت لامل وګرځي او الله رب العزت په غصه کړي. شیطان درته هغه څه چې ستا په لاس او واک کې نشته ښکلی کوي او تر هغه څه یې دومره زیات درته ښکلی کوي چې ستا په لاس او واک کې دي او هغه څه چې ستا په واک کې دي ته پرې راضي او خوښ نه. نه قدرمنو اوریدونکو، الحمدلله موږ مسلمانان یو، نو خاوندانو ته دا وایم چې راشئ د خپل ټوله مینه د خپل ټول محبت خپلې کورنۍ او میرمنې پورې محسوس کړئ. د خپلې ښځې او د میرمنې نه بغیر په پردیو کې عشق او محبت مه لټوه، کنی الله به دې رسوا کړي. او میرمنې خور ته هم دا وایم چې خپل سترګې خپل مینه او خپل محبت په خپل خاوند پورې محسوس کړه، بل ځای څه مه لټوه، کنی الله به دې رسوا کړي. راشي دا د الله پیغام دی، دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام دی. وایورئ خپل کورونه د ځان لپاره جنت جوړ کړئ، جنت به ستاسو کورونو ته راشي. او که داسې نه نو بیا به زموږ کورنیو نه په دنیا کې جهنم جوړ وي او الله ته به هلته څه ځواب وایو هغه بېله خبر ده. علامه ابن قیم جوزی رحمه الله فرمایي شیطان تا داسې ګرځوي پر هغه څه چې ته پرې توانایي او واک نه لري، تر هغه څیز یې ډېر خوندور او ښکلی کوي چې ستا په لاس کې دي. له همدې امله ښایي یو سړی به ووینئ چې وایي به چې د دې ښځه خو یوه فاضله ښځه وه، ډېره دینداره او مسلمانه ښځه وه، سخته ده چې داسې بله ښځه پیدا کړي. او دا به خلک هم وایي چې دا د خپل ښځه یې ولې پرېښودله او بلې بلې ښځې پسې ولې ولاړه، هغه سره یې ولې نامشروع اړیکه ټینګه کړه. مګر هغه دا احساس نه کوي چې یو پرله پسې او تکراري خیانت دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی لکل غادر لواء یوم القیامه یعرف به یقال هذه غدرة فلان. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی د قیامت په ورځ د هر خاین لپاره یو بیرغ پورته کیږي چې په هغه بیرغ به دا پیژندل کیږي او دا به ویل کیږي چې دا د فلانی خیانت او غدر دی. د فلانی خیانت د خلکو او محمد رسول الله په وړاندې پر یو بیرغ ثبت وي. په تأسف سره زه خفه او غمجن یم چې دغه خبره کوم. دغه مسئله خو څو کاله مخکې نه وه او اوس ښځې هم پر دې باندې اخته شوي. نو خاوند ته دا وایم چې ګرانه وروره ته الحمدلله مسلمان یې، په اسلامي کورنۍ کې دې نړۍ ته سترګې غړولې دي، په یو اسلامي ټولنه کې ته ژوند کوې، راشه د خپل ټول مینه او محبت د خپل میرمنې او ښځې پورې محصوره کړه. خیانت مه کوه، بل چا پسې مه ګرځه، کنی د آخرت په ورځ به الله رب العزت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د خلکو په وړاندې د ستا د خیانت بیرغ پورته کي او ټول به دې پیژني چې دا خاین دی. او ګرانې خور ته دا هم وایم چې راشه د خپل ټول محبت او مینه د خپل خاوند پورې محصوره کړه. په بل ځای کې د مینې او د محبت لټون مه کوه، کنی د آخرت په ورځ به الله رب العزت د ستا د خیانت بیرغ بیا پورته کړي. هغه به محمد رسول الله ویني او ټول خلک به ویني او دا به نارې وهي چې دا د فلانۍ خیانت دی، هذه غدرة فلان. دا خبرې مخکې نه خو اوس په ټولنه کې وینو چې په دې فاسدو او مهلکو مرضونو باندې هم وروڼه اختري او هم خویندې. الله دې موږ ته هدایت وکړي.
الله رب العزت دې موږ په هغې لاره باندې روان کړي چې الله او د الله رسول زموږ نه راضي کېږي. آیا کولی شو چې ښځې او خاوند ته ووایو چې محبت او مینه یو ځل بیا بیرته راګرځېدلی شي؟ آیا کولی شو یوې مطلقې او خپلواکې ښځې ته ووایو چې یو ځل بیا تجربه کړه؟ انشاءالله الله رب العزت به ستاسې په واده کې برکت واچوي. همدارنګه الله رب العزت به ستا او د ستا د خاوند پر منځ کې مینه او خواخوږي پیدا کړي. نو له دې نه ګټه پورته کړئ، فاسدې او ناروا اړیکې پرېږدئ. خیر که اوس ستاسې پر منځ کې مینه او محبت له منځه تللې، بیرته یې راوګرځوئ. دا یو ممکن کار دی. الله رب العزت فرمایي په سورة روم کې وجعل بینکم مودة ورحمه. الله رب العزت ستاسې ترمنځ یعنې د ښځې او د خاوند ترمنځ مینه او خواخوږي پیدا کړه. هره ښځه او خاوند چې واده کوي، الله رب العزت د هغو دواړو په زړونو کې د یو او بل پر وړاندې مودت او رحمت اچوي. نو که چیرې ته غواړې چې کرکه په محبت بدله کړي، دا بدلولی شي. که ته غواړې چې نفرت په محبت او په مینې باندې بدله کړي، دا کولی شي. ځکه الله رب العزت فرمایي وجعل بینکم مودة ورحمه. الله رب العزت د خاوند او د ښځې ترمنځ مینه او خواخوږي پیدا کړې ده. نو راشه هغه مینه او خواخوږي چې الله رب العزت د خاوند او د ښځې ترمنځ پیدا کړې بیرته راوګرځه. نفرت لرې کړه، کرکه لرې کړه، بې اعتباري لرې کړه. که خاوند او ښځه د الله رب العزت د اوامرو او د الله رب العزت د احکامو پابند شي، یو د بل حقوق وپیژني، زه په دې مطمئنه یم چې د دوی محبت به تر مرګ وروسته هم باقي وي او دا ښځه به په جنت کې د حورو سرداره وي. تاسو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وګورئ. د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها در وفات وروسته 14 کاله پس رسول الله مکې مکرمې ته ځي. ټول خلک محمد رسول الله ته وړاندیز کوي چې میلمه یې شي. رسول الله فرمایي زما لپاره خیمه د خدیجې د قبر تر څنګ ودروئ. له هغې سره مینه لري ان د 14 کالو تېرېدلو وروسته هم. د حضرت خدیجې تر وفات 1 کال وروسته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر نوي واده وړاندې د یو صحابي ښځه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام تر څنګ تېرېږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي د الله رسوله ته بچي لرې، آیا واده نه کوې؟ هغه ښځه وایي رسول الله د یوې اوږدې شېبې لپاره چوپ شه او وروسته یې سر د ځمکې په لور ځوړند ونیوه. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوښکې مې لیدې چې روانې وې. تر دې وروسته یې ما ته وویل آیا تر خدیجې وروسته څوک شته؟ د خدیجه په محمد رسول الله باندې د مرګ نه وروسته هم دومره ګرانه وه. نن ورځ چې د خاوند او د ښځې ترمنځ مینه او محبت له منځه تللې، زموږ کورونه موږ لپاره جهنمونه جوړ شوي، دین نه لرې شوي یو. د الله ویره زموږ د زړونو نه ختمه شوې. نه راشئ د الله ویرې ته په خپلو زړونو کې ځای ورکړئ. یو د بل حقوق وپېژنئ. د خپل کورنۍ فضا د مینې او د محبت نه ډکه کړئ چې زموږ کورونه زموږ لپاره جنت وګرځي. نور به مو واورو قدرمنو اوریدونکو. خود یو د مینه د دنیا ستړی ستومانه دې کړم، د ګناه پیټ دې را پڼ کړه سرګردانه دې کړم. ای لاله د دنیا ستړی ستومانه دې کړم، د ګناه پیټ دې را پڼ کړه سرګردانه دې کړم. ای لاله د دنیا ستړی ستومانه دې کړم، ای لاله د دنیا ستړی ستومانه دې کړم. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. تر ټولو غټ څیز چې خپلو بچیانو ته تاسو وړاندې کوئ دا دی چې له مور سره تاسو مینه وکړئ. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وګورئ چې د ذات رقا له غذا څخه راګرځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لښکر دی او په دغه لښکر کې جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه هم شامل دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت جابر بن عبدالله نه پوښتنه کوي آیا واده دې کړی؟
جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته ځواب ورکوي هو ای د الله رسوله واده مې کړی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورنه پوښتنه کوي چې آیا تا واده له کونډې سره کړی که له پیغلې سره؟ حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه ورته وایي ای د الله رسوله ما له کونډې سره واده کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم له حضرت جابر بن عبدالله نه بیا پوښتنه کوي ولې ای جابره ولې د له پیغلې سره واده نه کوه؟ حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه ورته په ځواب کې وایي زما 9 خویندې دي. غوښتل مې چې له یوې داسې ښځې سره واده وکړم چې له هغو سره مرسته وکړي او د هغو څارنه وکړي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ای جابره ښه کار دې کړی دی. د دې نه وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت جابر بن عبدالله ته یوه عجیبه خبره کوي او دا ورته وایي ای جابره کله چې مدینې منورې ته وګرځېدو مدینې منورې ته موږ نه ننوځو تر څو ستا میرمن ستا راتګ ته پاملرونکې نشي او ستا لپاره د ناستې ځای چمتو نه کړي. آیا عجیبه نه ده قدرمنو اوریدونکو؟ د یو لښکر قمندان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې له جګړې څخه راګرځي لښکر ته پام کوي تر څو یوه ښځه د خپل خاوند د راتګ لپاره ځان چمتو کړي. آیا دغه موضوع تر دې اندازې پورې ارزښتمنه ده؟ ځکه که داسې ونه کړي کیدای شي چې د دوی خاوندان لاس په خیانت باندې پورته کړي او د شیطان په لومه او په جال کې وغورځېږي. بښنه غواړم په دې ځای کې د میرمنو نظر دې خواته را اړول غواړم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم غواړي هغوی دې د خپلو خاوندانو له رسېدلو څخه مخکې باید خبرې شي چې د خپل خاوندانو لپاره د ناستې ځای چمتو کړي. ډېرې ښځې پر دې معنا نه پوهیږي نو نتیجه یې دا ده چې خاوند یې په یوې بلې ښځې پسې ګرځي او د قبول او منلو وړ خبره نه ده چې بیا د دوی په منځ کې محبت او مینه په کرکې او په نفرت سره بدله شي. نه راشئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا واورئ. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې پل کیدی والله په دې متیقنه یم چې جنت به زموږ کورونو ته راځي. نن موږ لرې دی حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مرګ په بستره کې وصیت وکړ چې هیڅوک دې ورته انتظار نه کوي او یا دې د چا انتظار وکړي. وصیت یې وکړه چې کله زه وفات کیږم نو ما ته دې زما میرمن حضرت اسما بنت عمیس رضی الله تعالی عنها غسل راکړي. د ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه نه سړیو پوښتنه وکړه ولې ای ابابکره؟ حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي دا زما زړه ته تر بل هر چا نږدې ده. ګورې د ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه مینې او الفت ده چې د خپل د مرګ په شیبو کې هم د خپل د مینې او د الفت اظهار کوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها په خوا کې ناست دی نږدې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها نه اجازه غواړي. ورته وایي ای عایشې ما ته اجازه راکړه چې د یو ساعت لپاره مې د خپل پروردګار لمونځ او عبادت وکړم. تاسو ګورئ عایشه رضی الله تعالی عنها اوس محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څومره ښکلې خبره کوي. عایشه رضی الله تعالی عنها محمد رسول الله ته وایي د الله رسوله نږدېوالی دې خوښوم خو لکن ستا غوښتنې ته زه غوروالی ورکوم. یعنې ډېر زیات خوښوم چې ته مې تر څنګ اوسې مګر هغه څه چې تا خوشحاله وي پر هغه څه چې ما خوشحاله وي غوروالی ورکوم. راشئ خویندو واورئ تاسو ګورئ د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها خبرو ته ولې د خپل کورونو فضا د مینې او د محبت نه ډکوئ؟ ولې دا کرکې او نفرتونه نه وباسئ د خپلو کورنیو نه؟ تاسو اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ګورئ یوه ورځ کور ته راننوځي چې د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها په لاس کې جام دی اوبه څښي. عایشه رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د الله رسوله اوبه څښي؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وایي هو اوبه څښم. خو چې کله جام په لاس کې ورکوي د عایشې رضی الله تعالی عنها نه پوښتنه کوي ای عایشې د جام په کوم ځای کې تا پلی کې چې هغه ځای نه زه اوبه وڅښم. دې ته مینه وایي دې ته محبت وایي او دې ته ژوند وایي. د خپل ژوند لږ هم مطالعه کړئ. یو کس حضرت علی کرم الله وجهه ته وایي چې ستا اړیکه د محمد رسول الله لور سره یعنې فاطمة زهرا سره څنګه اړیکه ده؟ حضرت علی کرم الله وجهه ورته په ځواب کې وایي
د محمد رسول الله لور زما سکون او ناوې ده، غوښه یې زما له وینې او غوښې سره ګډه ده، هغه زما ښځه ژوندون او آرام ده، غوښه یې زما پر غوښې او وینې ګډه ده. آیا کله دې داسې اظهار د مینې او محبت خپلې میرمن سره کړی؟ یوه ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها او د حضرت علی کرم الله وجهه کور ته ورځي. د واده یې 7 کلونه تیر شوي. د فاطمة الزهرا او د حضرت علی کرم الله وجهه د خندا غږ پورته و. په اوچت اواز سره یې خندل. کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې ورننوت، له شرم او خجالت څخه دواړه غلي شول، هم فاطمه هم علی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې پوښتنه کوي ولې مو خندل؟ علی رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي ای د الله رسوله، فاطمه ما ته وایي چې زه له تا څخه مشره یم او حال دا چې زه د فاطمې نه مشر یم. فاطمه اوس څه وایي محمد رسول الله ته؟ نه، بلکې زه له هغه څخه مشره یم. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ فاطمې رضی الله تعالی عنها ته اړوي، ورته وایي ای فاطمې نه، هغه تر تا مشر دی. فاطمه محمد رسول الله ته څه وایي؟ ای زما پلار جانه، زه پوهیږم چې علي زما مشر دی، مګر له هغه سره مې شوخي کوم. وګورئ د فاطمة الزهرا او د علي کرم الله وجهه ژوند ته چې څنګه یې مینې او محبت ته په خپل کورنۍ کې ځای ورکړی و، څنګه یې د مینې او د محبت نه د خپل د کورنۍ فضا ډکه کړې وه. جنت د هغوی کورنیو ته راننوتلی و. عبدالله بن مبارک رضی الله تعالی عنه له تابعینو څخه دی. یو کال به جهاد کوه او یو کال به حج کوه. کله چې د حج لپاره ولاړه، د خپلې ښځې مشتاق او لیوال شو. د یو کس په وسیله یې خپلې میرمن ته لیک ولیږه چې پکې لیکلي و روح مې ستا روح ته سخت لیوال او مشتاق شوی، آیا احساس دې که؟ دې خبرې ته تا وکتل؟ دې ته مینه او محبت وایي. چې د کوره وځئ کله دې هم تلیفون راپورته کړی، احوال دې ورته اخیستی، د مینې او د محبت اظهار دې ورته کړی. د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها تر وفات ښایسته ډیره موده وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل کور کې ناست و. څوک راغلل، د محمد رسول الله دروازه یې وډبوله. رسول الله ورته وفرمیل څوک یې؟ د یوې ښځې غږ یې واورېده چې هغه ورته وایي آیا زه راننوځم؟ کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې غږ واورېده، رسول الله وفرمیل الله الله، ته به وایې چې د خدیجې غږ دی، ته به وایې چې د خدیجې رضی الله تعالی عنها اجازه غوښتنه ده. خدایه هغه حاله وګرځوه، حاله د خدیجې رضی الله تعالی عنها خور وه. محمد رسول الله هغې سره ډیره مینه درلودله. وګورئ چې څومره د خدیجې رضی الله تعالی عنها مینوال او مشتاق دی. الله فرمایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني یحببکم الله. ای پیغمبره خلکو ته ووایه که تاسې په رښتیا له الله سره مینه لرئ نو زما د پیروي لار غوره کړئ، الله به له تاسې سره مینه وکړي. همدارنګه الله فرمایي لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. په حقیقت کې ستاسې لپاره د الله رب العزت د رسول په طریقو کې یو خورا غوره نمونه وه. ای هغو کسانو چې له رسول الله سره مینه لرئ، ولې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټولنیز ژوند عملي کوئ چې د کورونو فضام د مینې او د محبت نه ډکه شي او جنت ستاسو کورونو ته راننوځي. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب.